سالک ته پیدا کی. دری اویایم نمبر مکتوم امام ربانی رحمه الله دا خلیج الله ابن خلیج خان رحمه الله ته لېږلی دی. په دې مکتوب کې امام ربانی رحمه الله سلور خبرې بیانوي. یو مذمت د دنیا او د دنیا د عاشقانو مذمت. دنیا بیکاره ده او د دنیا چې کوم ابنا دي زامن د دنیا او عاشقان د دنیا دام صحیح نه دی او بیکاره دی باندې بحث کوي. دویم نمبر خبر ادا کوي کم علوم چې غیر نافع دي انسان ته نفع نه رسي نه په دنیا کې او نه په آخرت کې نو د هغې حاصلول نه دي پکار. دریم نمبر بعض مباحات داسې دي چې په هغې کې هم فایده نه. نو امام ربانی رحمه الله بیان د دې کوي چې اجتناب او ځان ساتل پکار دي د فضول مباحاتنا. سلورم نمبر امام ربانی رحمه الله سالک تیز کړی دی په خیراتو باندې په اعمالو صالحو او بیا خاص کر په زمانه د ځوانۍ کې. سالک چې ځواني دغه وخت کې چې نیک اعمالو کې دا ورته ډېره ښه ده. زمونږ استاد فقها یو مسله کوي سړی چې په ځوانۍ کې د الله تعالی بندګي وکړي مونځ خو ډېر زبردست کولی شي او دسم زبردست روجم تهجدم بیا چې سپینګیری شي او کمزوری شي بیا خو هغسې نشي کولی. خو چې ځوانۍ کې د الله تعالی عبادت وکړه نو سپینګیرتوب کې اگر که کمزور عبادت کوي خو الله تعالی ورته د ځوانۍ د عبادت ثواب لیکي. نو امام ربانی رحمه الله دې مکتوب کې دا څلورمه خبر ادا کړې چې سالک چې ځواني په کار دا دی چې د اعمال صالحه کوي نیکی کوي که بیا سپینګیری شي چې بیا ورته عمل نامه کې د ځوانۍ ثوابونه الله تعالی لیکي. سلور اویایم نمبر مکتوب امام ربانی رحمه الله دا مرزا بدیع الزمان رحمه الله ته لېږلی دی. په دې مکتوب کې امام ربانی رحمه الله سالکان تیز کړي دي په محبت د فقراو. فقیرانو سره مینه کوي دی سره محبت کوي دی باندې بحث کړي. او دویم نمبر سالک ته نصیحت کوي. امام ربانی رحمه الله چې اتباع د صاحب شریعت د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم داغه اتباع چې دا د سلوک او د تصوف دا لوبې لوباب دی د انسان کامیابی په دې کې نه. پنځه اویایم نمبر مکتوب دام امام ربانی رحمه الله مرزا بدیع الزمان رحمه الله ته لېږلی ده لیکلی دی. په دې مکتوب کې هم امام ربانی رحمه الله سلور خبرې کوي. اولنۍ خبره تیزی د سالک ده په متابعت د سید الکونین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. دویم نمبر بیان د تصحیح د عقایدو کوي. پکار دا دی چې د سالک عقاید صحیح وي. دریم نمبر عمل په احکام ضروریو سره د علم د احکام ضروریو فقهیو. سالک ته پکار دا دی چې د فقه چې کم ضروری احکام دي ابز د کوي دومره علم به ورسره بیا به ورباندې عمل کوي. سلورم نمبر د الله تعالی نه به سوال کوي په وسیله باندې یا بغیر د وسیلې نه. سالک خو مقصود دی چې الله تعالی مؤمنانو ته کوم مقامات او درجات
مقرر کړی دی چې دا ما ته ورسیږي. دا به د الله تعالی نه غواړي سالک، که په وسیله ای که بغیر وسیلې نه. وسیله هم زمونږ شریعت ویلې ده، وسیله په اعمالو، وسیله په ذواتو فاضلو، بغیر وسیلې نه هم سړی سوال کولی شي. شپږ اویایم نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمه الله خلیج خان رحمه الله ته لیږلی. دی مکتوب کې امام ربانی رحمه الله دریو خبرو باندې بحث کوي. اولنۍ خبره دا ده چې د انسان ترقی دا موقوفه ده په تقوا او پرهیزګارۍ باندې، تر څو پورې چې انسان کې ورع نه راغلی، تقوا نه راغلی، د ترقی نه نصیب کیږي. دویم بحث په دې باندې کوي چې سالک په کار دا دی کم مباحات چې په هغې کې د دنیا فایدم نشته، د آخرت هغه به هم پرېږدي. دریم بحث په دې کوي چې سالک په کار دا دی د محرماتو نه ځان وساتي. بیا د محرماتو تقسیم کړی دو قسمونو ته، بیا اوږد بحث دی. و اویایم نمبر مکتوب امام ربانی رحمه الله دا جباری خان رحمه الله ته لیږلی دی. دی مکتوب کې امام ربانی رحمه الله دی مسئله باندې بحث کوي چې سالک او عابد با د الله تعالی عبادت بے غرضه کوي، بغیر اس غرض به پکې نه، غیر د الله تعالی د رضا نه، خالص به د الله تعالی د رضا مقصدی بس. اته اویایم نمبر مکتوب دام امام ربانی رحمه الله جباری خان رحمه الله ته لیږلی دی. په دې مکتوب کې امام ربانی رحمه الله دو خبرو باندې بحث کوي. یو د دې اولیاء او د بزرگانو یو محاوره ده او اصطلاح ده، هغې ته وایي سفر در وطن او سیر افاقی و انفسی. دا د دې اولیاء او د اهل سلوک اصطلاحات، د دې اصطلاح او د دې محاورې بیان کوي. دویم نمبر په دې مکتوب کې په دې باندې بحث کوي چې حصول د دې دولت دا موقوف دی په اتباع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، تر څو پورې چې د شریعت اتباع نه راغلی دته الله تعالی دغه ترقی او دغه مقامات نه نصیب کوي. یو کم اتیایم نمبر مکتوب دام امام ربانی رحمه الله جباری خان رحمه الله ته لیږلی. دی مکتوب کې امام ربانی رحمه الله یو مسئله باندې بحث کوي. مسئله دا ده چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم شریعت غراء محمدی علی صاحبها التحیت والسلام دا جامع د شرائع د ما تقدمه ده. څومره شریعتونه چې مخکې تیر شوي دي تر آدم علیه السلام پورې د دې ټولو شرائع جامع شریعت هغه شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم ده. او مقتضا د دې شریعت دا مقتضا د ټولو شرائع ده. څومره شریعتونه چې تیر شوي دي د هغې چې کومه مقتضاګانې وي هغه ټولې مقتضاګانې چې راجمع کړي نو دا د دې شریعت مقتضا ده. نو عمل په دې شریعت باندې عمل دی د ټولو انبیاء کرامو په شریعت. څنګه چې زمونږ استاسو مسلک الحمدلله حنفیت دا جامع د ټولو مسلکونو دی. حنفیت باندې که چا عمل وکړه دا په شافعیت باندې عمل دی، مالکیت باندې عمل دی، او د امام احمد سے په مسلک عمل دی. دا جامع د ټولو مذهبونو دی.
دغه رنګ دا زموږ شریعت هم الحمدلله د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم